قسم دې دا راته حقیقت وایم. ګورې دلته کې یو ډاکټر صاحب تېر شوی دی په دې آج کې به د هغه یو مضمون راته ظهور احمد عوان دا وارې دا ضروري خبره درته کوم، دا د مشاهداتو خبره درته کوم، دا ګورې ټول غور سره واورئ. ډاکټر ظهور احمد اعوان که تاسو اوس هم دا ګورئ نو نیټ له ورکئ دا ډاکټر ظهور احمد اعوان نو د هغه کالمونه ټول به درته راشي. ما کتاب کتلی دی چې دا ده څه ویلي دي، ما رساله کتلی ده، خو که تاسو اوس هم ګورئ نو ډاکټر ظهور احمد اعوان د هغه د هغه کالم نوم ورکئ، کالم یې معلوم کړئ، نو تاسو ته به هغه په خپله به راشي درته څه وایي په خپله واقع لیکي. او زما یو دوست د هغه نه حکایت کوي، دا ما په خپله لیدلی دی په یو رساله کې. نو هغه امریکې ته لاړ او هغه خپله واقع بیانوي چې زه کله امریکې ته لاړم نو زما یو دوست هغه دوست ته مې ووایي چې ما ته به داسې ځای ښیې چې هغه نه یو ناشنا ځای وي دلته په امریکا کې. ما ته به مارکیټ نه ښیې دا مې لیدلی دي، ما ته به غر نه ښیې دا مې لیدلی دي، ما ته به اوبه نه ښیې فشارونه دا مې لیدلی دي، ځنګل به نه ښیې دا مې لیدلی دي. یو داسې ځای وښایه چې په دنیا کې ناشنا وي. وی پاسپورټ راکړه، با حواله خبره ده، وی پاسپورټ مې ورکړه. وی څو ورځې پس ما سره میلاو شو، پاسپورټ یې راکړه چې ځو به سبا خدا مهرباني به کې او یو کارډ یې راکړه دا به غاړه کې اچو چې ته به غږ نه کې بس خاموش سیل به وکې بیا به د شپې د تا سره خبرې کوم. ډېره ښه ده. وی چې زه بوتلم یو ګاډي کې لاړو یو ځنګل ته ډېر لرې یو سټیټ یې یاد کړی دی خو دې وخت کې ما نه هېر دی. ځنګل ته چې دننه تلو یو آبادي والته ورلو چې هلته لاړو هلته سړي ولاړو زمونږ بیا ځای په ځای چیکینګ کوو مونږ سره کارډ هم او پاسپورټ هم مونږ ته وایي مخکې ځای ته ته وایي غږ به نه کړې. چې لږ مخکې لاړو هلته کې یو مین ګیټ و په هغې زمونږ بیا چیکینګ وکړو. هغه مونږ د هغې چې کوم دغه و د ضروریاتو کوم تقاضې به یې مو ته ټولې پوره کړې وې. نو یو انډرګراونډ ځای و هلته کې مونږ وردننه شو. چې دننه مونږ څنګه لاړو ملګری م دی او دین دی نو دننه یو لویه یونیورسټي و جامعه وه. داسې جامعه او یونیورسټي ما په خپلو سترګو نه ده لیدلی. لویه یونیورسټي ده او پکې د هر ملک خلک لګیا دی او علم حاصلی. افریقې والا پکې دي، پاکستاني پکې دي، عرب پکې دي، انګریزان پکې دي او ځای په ځای کلاسونه دي، غرفه فلانکې او غرفه فلانکې او کلاس فلانکې او دا ټول لګېدلي دي. او بلکې موږ ښه سهار نه مازدیګره پورې وګرځېدو. لاتیني پکې ښیي، دا پښتو پکې ښیي، اردو پکې ښیي، انګریزي پکې ښیي، فلسطیني هر ژبه پکې ښیي. ځان له د لغتو ځان له ځای نه دي هغې کې ځان له درسونه شروع دي، د حدیثو ځان له دي حدیث پکې ښیي، د فقه ځان له کلاسونه فقه پکې ښیي، ټول فقه او زبردست جومات دی پکې ښه زبردست منځونه کېږي او ښه د مانځه مطابق هغه نیک سړی چې کوم انداز خپل جوړوي مسواکونه ورسره دی غم مږي. یاره وي داسې خوشحاله ومه دې ملګري ته مې وایي چې هلکه داسې دي ما ته یې په خولې لاس کښې خو چې ګورم بېګاله به خبرې کوم ته به صرف اینه. ډېر زیات خوشحاله شوم چې امریکا کې دومره عظیمه اسلامي یونیورسټي چې تر مسواکه پورې خلکو ته چل ښیي او دې مونځ ته وګوره څونه په ترتیب د دوی مونځ او دې جومات ته وګوره لایبرري چې لاړم او پرنټینګ پریس پکې دی چې کې چپایانې کېدلې. خدای د امریکا غوندې ځای کې د دین دومره غټه یونیورسټي او د اسلام دومره غټه یونیورسټي او د ورلډ د دنیا په سطحه خلک راځي او دلته علم حاصلوي. زه درته بیا وایم که زما دې خبرو کې الفاظو کې مخکې وروستو زیاتې کمې وي به خو تاسې په نیټ کتې شي. ظهور احمد اعوان بهر کیف وایي چې ښه مازدیګر ماښام پورې ستړي شو دته مې پوښتنه مې کوي ځای کې به دې پوهوم. وایي چې څنګه واپس راغلو خپل ځای ته نو ما ورته وایي چې څه دي نو هغه راته وایي چې څنګه شوې وایي چې زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم. مونږ خو پتلون والا خلک یو مونږ خو په دې څیزونو تجربه نشته خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا څه مې ولیدل. زمونږ دین دونه ترقي وکړه، زمونږ اسلام دونه ترقي وکړه، دومره لویه یونیورسټي. خو افسوس دا دی چې دې یونیورسټۍ نوم ولې زموږ په کتابونو کې نشته. د ټولې دنیا د یونیورسټیو د لایبرریو نومونه شته دې ولې نشته. نمبر دو دې باید دومره پیره ولې ده. نمبر تین دا انډرګراونډ ولې ده. وایي ما ته وایي چې دا د دیني اسلامي چې او وایي ما ته وایي چې دا اسلامي یونیورسټي نه ده، دا دیني یونیورسټي نه ده، دا د شریعت نه ده. دا څه شی دی منځونه وایي دا د اسلام خلاف یونیورسټي ده. دلته جوړېږي، دلته ورته د منځ او د مسواک چلم ښیي، دلته ورته د روجې او د امامتۍ چلم ښیي، دلته ورته عقیده او فقه هم ښیي او بیلېږي چې تکړه شی لګیا شی د دنیا په ګوټ ګوټ کې او د علماو او د مسلمانانو په منځ کې اختلافات پیدا کړي.
دا او جنګوي په خپل منځ کې چې د هغه ته کافر وي هغه د ته کافر وي تکړه شي دغه سنټر دی چې نن په دنیا کې په یو مسلک کې لس جوړ شوي دي او نن په دنیا کې چې دا څومره یو ته کافر او بل ته کافر وي او یو ته وي ستا مونځ صحیح نه دی بل ته وي ستا مونځ صحیح نه دی یو بل ته وي ته بیا اودسه مونځ دی وکړه بل ته وي دی وکړه دا هغه شی دی دلته دا تیاري او دا بار دنیا ته سپلای کېږي دا دلته پرنټینګ پرس کې دی نو دا حق د تحریف معنوي د قرآن او احادیثو کې ټکراو پیدا کول لکه نن چې ستا په میډیا باندې کوم ګند پروت دی ګند نن ستا په میډیا د بخاري په صحیحو احادیثو ردونه شروع دي او دا حدیثو میز کې چې هغه ظاهري کم تعارض او علماو د هغې کم تطبیقات بیا کړي دي دا خو په هره ژبه کې تعارض کیدی شي ولې نشي کېدی یو سړی وي دا پلان کې ډېر لوی سړی دی او بل وي مړه پوټینی دی تعارض راغی که را نه دی لوی سړی دی معنا دا چې هغه بچټ ته سر رسېږي او پوټینی دی څه معنا شابسې چې راکوټ دی شپږ کوټیز دی تا تعارض شو که نه شو نو ته به نه مړه دا خو ته ماشومې په پښتو نه پوهېږي لوی نه مراد دا دی چې لوی خان دی نو مرتبه لویه ده لوی عالم دی او پوټینی دا معنا چې د قد د راکوټ دا خو هره ژبه کې په دې کنایاتو کې او په دې صریحي الفاظو کې دا خبرې ځي راځي دا اوبه خوږې دي دا ډېرې خوږې اوبه دي ابل وایي نه مړه خوږې نه دي پیکه دي چې څوک وایي خوږې دي د هغه مطلب دا نه دی چې ګوړه شات دي پکې هغه وایي ترخې مالګېجنې نه دي او چې بل وایي پیکه دي د هغه دغه مقصد دی دا خو ګوره دا خو په ټولو خبرو کې راځي نو حدیثو کې چې میانځ کې کم ظاهر کې تعارض راغی هغې له به هوا ورکړې دې حدیث دا تعارض شو نو بیا به یې جواب په داسې طریقه وکړي چې هغه جواب به شافي کافي دي خلکو کې به شک پیدا شي حق د پیسې په ذریعه نه خورېږي باطل د خورېدو نښه دا ده چې دا به د پیسې په زور خورېږي رسول الله مبارک کې کم دین خور کړی دی هغه د پیسې او د لالچ په بنیاد نه دی خور کړی څوک په دنیا کې ثابت نه کړي چې پیغمبر علیه السلام چاله پیسه ورکړې ده چې ته مسلمان شه البته چې مسلمان شوی دی تالیفا للقلب ورسره بیا تعاون کړی زما ورونو ذهن کې به دا خبره اچوي د دین دفاع به هم مونږ کوو دفاع به کوو دعوت چې چلو په طریقه به چلو زه اکثر یو خبره وکړم ما ته بلو زما د خادم دی عبدالقیوم ما ته ویله تا یو خبره کړې ده چې دا سختي به نه کوي په نرمۍ خوروي او هغه چا داسې دا کلیپ بیا څوک یو ځای کړي زما خپل دوست دی زما خپل شاګرد زما خپل مینهوال هغه سره یو ځای کړي نو ما یو خوا کې هغه بل خوا کې یو ټکراو به پیدا کړي تماچه مال هم لاس کې راکړي هغه